بالاخره له ډیر انتظار وروسته افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره خپل پلاوی اعلان کړ. دا چې د دې پلاوي مشري چاته ورکول شوې او څوک مشري کوي همدې ویډیو کې راسره کتلی شئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. افغان حکومت طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی اعلان کړ. افغان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل 40 کسیز پلاوی اعلان کړی. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ویلي چې د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی به د دې پلاوي مشري کوي. د دې پلاوي له اعلان وروسته افغان حکومت ویلي چې د مارچ پر 21 نیټه 100 تنه طالب زندانیان خوشي کوي. د یوه جګپوړي حکومتي سرچینې BBC ته د دې پلاوي د ټولو غړو نومونه په لاندې ډول یاد کړل. معصوم ستانکزی چې ویل کېږي د پلاوي مشر به وي: باتور دوستم، خیرت بهیر، زرار مقبل، محمد ناطق، ډاکټر رسول طالب، حبیبه سرابی، کریم الله نقیبی، جنرال ایوب انصری او زکیه وردک، نادر نادری، متین بیگ، زینب محیط، مولوی عنایت الله بلخ، شریفه زرمتی، عبدالهادی ارغندیوال، خالد نور، حفیظ منصور، ډاکټر امین احمدی، شهلا فرید. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي. په دې لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د خبرو لړۍ هم راځي چې په پایله کې تیره میاشت دواړو خواوو خپلمنځي هوکړه اعلان کړه. د امریکا او طالبان ترمنځ هوکړه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې یو اساسي ټکی و. خو طالب بندیان خوشي کېدل او د تاوتریخوالي موضوع د دې خبرو پر وړاندې جدي خنډونه بلل کېږي. طالبان ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانه خوشي شي او بیا دوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. خو افغان حکومت بیا وایي چې د بندیانو د خلاصون واک له دوی سره دی او لومړی باید تاوتریخوالی کم کړي. خو د چهارشنبې په ورځ افغان حکومت او طالبانو دواړو ومنله چې د مارچ میاشتې د 21 نیټې به د بندیانو د خلاصون پروسه پیل شي. بندیانو د خلاصون پریکړه چهارشنبه په هغه غونډه کې وشوه چې د طالبانو د تخنیکي ټیم سره صلیب، امریکا، قطر او افغان حکومت د تخنیکي ټیم ترمنځ د ویډیوي کنفرانس له لارې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 2 ورځې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه کړې وه چې طالبانو سره د خبرو کولو لپاره یو ټول شموله پلاوی په جوړولو کې پاتې راغلی. د امریکا حکومت پر دې هم خواشیني ښودلې چې ولسمشر محمد غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله نه دي توانېدلي چې خپلو کې سیاسي جوړجاړی وکړي او له همدې کبله افغان حکومت سره سږکال $1 میلیارډ مرسته کموالی اعلان کړ. غني عبدالله د اساسي قانون بدلول غواړي چې د امریکا مرستو کمیدل به کوم اغیز ونه لري. افغان حکومت د مارچ په 21 100 تنه طالبان خوشي کوي. د امریکا حکومت له څه مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې افغان سیاسي مشران دي خپلمنځي اختلاف ختم کړي او یو ټول شموله پلاوی دي جوړ کړي او طالبانو سره د مخامخ خبرې پیل کړي. که څه هم د بندیانو د خلاصون لپاره اوس د مارچ 21 نیټه یاده شوې خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کره نیټه لا نه ده معلومه. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.